حدیث کې راځي چې څوک په ما یو ځل درود وای لس به الله درودونه وای لس به الله پاک ګناه ورجي لس به الله دله مرتبه اوچتې کې دیرش فایدې درته ملاوي یو ځل چې اللهم صل وای د دعا نه مخکې د الله حمد وای د حمد نه پسې په پیغمبر مبارک درود شریف وای حضور پاک ولا आवाज ورکه بندا ویزاوس د خدای نه سوال وکړه الله به سوال پوره کړي د دعا د قبلې دو د پاره درود شریف ذریعہ وسیله ده مخکې درود شریف بیا دعا بیا رستو درود شریف نو خدای پاک بدل قبول کړي مخکې د خدای ثنا وایا درود شریف مو وایا دا غیر نه پس دعا وکا بیا ورپسې درود شریف وایا ستا دعا به خدای پاک په دې باندې قبول او رسول الله مبارک ډېر لوی ترغیب د درود شریف ورکړی دی چې په ما درود وایه بانګ چې ویلی شي بانګ د بانګ نه پس او د اقامت په میانځ کې الله دعا قبلی ګورې رونو ښه ستاسو دې ته توجه نشته دا د دعا د قبلېدو قیمتي ټیم دی نو دې کې یو دعا څه ده چې بانګ ووایې نو ته څه وایې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة دام درود دے فضیلت ورکے اغا مقام والا ورکے جستا نزدے دے وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتا او اغا مقام تے ورسے پروردگار جتا و سر وعدہ کردے چی مقام دا سفارش